له درد سره مینه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو له درد سره مینه ناول اومې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول اومه برخه. امید لرم چې دغه خوندوره او جالبه برخه تر پایه پورې راسره واورئ. د آیات پلار راته وویل څه غواړې معشوقې پسې دې راغلی یې خو زړه دې بېغمه اوسه تا ته نه درکوو که ځان هم مړ کړي. ما ورته وویل ښه نو داسې ده. بیا مې چیغه کړه آیات هله راووځه. آیات کله مې چې دروازه خلاصه کړه نو پلار مې زما په وهلو پیل وکړ. دومره یې ووهلم چې پوزې نه مې وینه را روانې شوې. د سترګو لاندې برخه مې شنه شوه او زه یې په کوټه کې بندي کړم. څو ساعته تیر شول. په دې څو ساعتونو کې مې خپلو زخمونو ته یوازې ژړل او زړه کې مې ویل خیر که درد کوي آیات مګر ته د فرید سره مینه نه لرې. دا درد هم د هغه په وجه دی. بس ته له درد سره هم مینه لرې هغه هم د فرید له درد سره. زه لا په همدې سوچونو کې ومه چې د فرید غږ مې تر غوږو شو. یو ځل مې ویل چې نه هسې یو زه ورخطا شوی یم خو نه رښتیا راغلی و او زما پلار سره خبرې کولې. زړه مې خولې ته راغی چې اوس به څه کیږي. کتل مې چې فرید په چغه باندې غږ وکړ ویې ویل چې راووځه خو ما پسې کوټه قلفه. فرهاد کوټه کې مې طاقت ونه شو. له کوره ووتلم. د ماښام جمع وشوه او ټولو کلیوال راټول وو. ښه وخت و چې شرمول وکړم. نه پوهېږم ولې سه دومره بد شوی وم خو خبرې مې داسې پیل کړې. زما درنو کلیوالو څنګه چې پوهېږئ ما د ګل اغا له لور سره کوژده کړې خو پرون خبر شوم چې هغه جنۍ د هاشم له زوی سره جوړه ده. اوس وایي څه وکړم. چا ویل مړه یې کړه، چا ویل طلاق یې کړه، چا ویل له کلي یې وشړه، چا څه و چا څه ویل. خو فیصله دا وشوه چې زه به له آیات سره واده کوم او بیخي به یې له کور نه بهر نه پرېږدم. بس خلک روان شول کورونو ته. ګل اغا کاکا زما خواته راغی او ویې ویل پوهېږم خفه یې او غصه یې خو دومره رسوایي به دې نه کوله. زه دې د خلکو سره د سترګو د لګولو پرې نه ښودم. ما ته به دې اول ویلي ما به حل کړې وه دا مسله خو خیر دا خبره یې وکړه او روان شو. زما تازه فکر شو چې ولې مې دا بد وکړل. بس زه هم خواشینی روان شوم خپل کور ته. زړه مې د آیات په پلار ډېر وسوځېده. بس نو قسمت و او بله دا چې آیات کار ډېر غوسه کړی وم. زړه مې سم اور اخیستی و ځکه رانه داسې وشول. کور ته ورسېدم مستقیم خپلې کوټې ته لاړم. موبایل مې راواخیسته او سیاوش ته مې زنګ وواهه. اوچت یې کړ. څه خبرې مې ورسره وکړې او د زړه حال مې ورته وویل. راته یې ډاډ راکړ. خدای هم ویل چې د کلي د خلکو خبرول مې کاملا غلط کار کړی. په دې کار باندې مې ښه ډېر پښیمانه شوم. بیا سوچونو واخیستمه چې آیا زه دومره بدرنګه یم چې آیات مې نه غواړي. ها دومره بدرنګه یم. لاړم آینې ته مخامخ ودرېدم. خپلې څهرې ته ځیر شوم چې څه پکې دومره خراب دي چې آیات مې نه خوښوي. زه لیونی نه پوهېدم چې مینه بې دلیله وي. خپلې څهرې ته مې کتل او بیا مې فرید ذهن کې راوسته چې هغه له مانه ډېر ښکلی و. خپل شکل او صورت نه مې کرکه پیدا شوه. لاس مې اوچت کړ او آینې باندې مې څومره زور ووهه ټوټې ټوټې شوه آینه. د لاس نه مې بېواره وینې بهېدلې خو زه په درد نه پوهېدم. لاس نه مې دومره وینه تللې وه چې بېهوشه شوی وم. کله چې مې سترګې خلاصې کړې خپله کوټه کې وم. په خپل ځای منظم پروت وم. هنداره چې کومه ټوټې ټوټې شوې وه د هغې ټوټې هم نه وې. زما لاس هم تړل شوی و. سیرم راته چالان و. له څه ځن وروسته زموږ د کلي ډاکټر راغی او زما د حال پوښتلو وروسته یې راته تمام شوی سیرم لرې کړ او راته سپارښتنه وکړه چې په لاس مې پام وکړم چې زخم یې ژور دی او لاړو. زه هم خپلو غمونو کې وم. زړه مې له ټولې دنیا نه تور و. هېڅوک مې نه غوښتل. حالات مې ډېر خراب و. په همغه بد وضعیت کې بیا خوب وړی وم. شاید د سیرم تاثیر وي. فرید ډېرې چیغې او نارې ووهلې خو آیات نه ښکارېده. زړه کې مې وویل خدای دې نه کړي په آیات کوم څه شوي نه وي. د آیات پلار مې له ګریوانه ونیو. ورته مې ویل آیات چیرې ده؟ زما په آیات دې څه کړي؟ هغه راته وویل له کوم وخت نه ستا آیات شوه؟ ما ورته ویل له هغه وخت نه چې مین شوی یم پرې. پوه شوې مشر یې احترام درته لرم
خو داسې د هم نه پرېږدم چې آیات ته زیان ورسوي. د آیات پلار وویل ځه ورک شه قامکله ځان اشوق مه کوه هوښیار سړی ځان دې په لیونتوب اچولی. ما ورته وویل هو مینه خو لیونتوب ده که نه. دې خبرې سره ډېر کلک په سوک ووهلم او په ځمکه ولوېدم. دې وخت کې آیات غږ مې واورېده چې ویل یې مه کوه پلاره مه کوه. پوه شوم چې بندي کړې ده. بغیر له دې نه چې کوم چا ته وګورم د کوټې خوا ته لاړم. کوټه قلف وه. تیږه مې راواخیسته او قلف مې مات کړ. ور خلاص شو. کتل مې چې آیات ولاړه وه. څو ورځې مې نه ولیدلې. ډېره ډنګره شوې وه. زړه مې ور باندې خوږ شو. دا ټول درد زما له امله. خدایه ورته ومې ویل قربان زما ژونده دا په کوم حل شوي؟ څه چې وویل زه حیران کړم. آیات راته وویل ورک شه ته دلته څه کوې ها؟ ما ورته ویل ستا لپاره راغلم. آیات راته وویل بد دې کړي ځه ورک شه. ما ورته ویل څه ما بد کړي ها دا ته څه وایې؟ آیات راته ویل کرکه درنه لرم. ما ورته ویل خو زه در سره مینه لرم. آیات راته ویل ستړی شوم له دروغو مینې نه. ما ورته ویل زما مینه دروغ نه وه. آیات وخندل لیونیه ساده ګله ستا نه زما مینه ښایم. ما در سره هسې ساعت تېراوه. اوس خو مې شکر فرهاد لرم. فرید داسې مه وایه زړه مې چوي ګرانې. آیات راته ویل اوهو څومره دې اوږده کړه وایم ساعت تېري مې در سره کوله. ما ورته ویل دروغ وایي. آیات راته ویل ښه ته ولې نه پوهېږې؟ ته څه لرې ها؟ د 2 روپو ډاکټر یې دومره پیسه داره هم نه یې او فرهاد ته وګوره تا ځان ته دې څه فکر کړی ها؟ ما ورته ویل ښه زما سترګو ته وګوره ووایه چې مینه راسره نه لرې او دروغ دې ویل. آیات د دې خبرو په اورېدو سره په ژړا شو او ویې ویل زه دروغ وایم زه غلطه یم. زه کله ستا سترګو ته په کتو دا خبرې کولی شم ها؟ مجبوره یم. ما ورته ویل پوهېږم چې مجبوره یې. راځه له ما سره لاړه شه او ټول پرېږده زما سره راشه. آیات راته ویل نشم کولی. ما ورته ویل هیله کوم آیات. آیات راته ویل پلار مې وژني. ما ورته ویل هیڅوک دا جرأت نشي کولی زه در سره یم. آیات راته ویل بس نه ځم مه مې مجبوروه. ما ورته ویل که نن ونه شي سبا ته زما نکاح د حمیرا سره په زوره تړي. هیله کوم که ته لاړه شې راسره هر څه بدلون کوي. آیات راته ویل ویې کړه ورسره زه ستا له هم دې دردونو سره هم مینه لرم. بس ته لاړ شه. هو ته که غواړې یا نه خو زه مجبوره یم او ته هم مجبور یې. ما ورته ویل هیڅوک مجبور نه دی آیات. آیات راته وویل درته ومې ویل چې نه ځم ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما ورته ویل ښه نو داسې ده پوه شوم تا ته ځکه زه مهم نه یم چې فرهاد کورنۍ له موږ نه شتمن دي همدې لپاره نه ځې. آیات ویل بالکل نه زه ځکه تا سره واده نه کوم چې بدنامیږو هم ته او هم زه. ما ورته ویل ته د مینې لپاره دومره قرباني هم نشې ورکولی؟ آیات راته ویل هو نشم ورکولی. ما ورته ویل آخري خبره دې ده؟ آیات لاړې تېرې کړې او راته ویې ویل هو دا زما آخري خبره ده. د آیات داسې چلند مې هیڅ خوښ نه شو. ما ځکه آیات له ځان سره کور ته بووله چې نکاح ورسره وکړم. ځکه بیا چا نشو کولی چې ما و آیات جدا کړي. ما په خوب کې هم دا فکر نه کو چې زما غرور چې ما درلود آیات خو آیات نن هغې آیات زما غرور مات کړ. د آخر ځل لپاره مې آیات ته ور وکتل چې بیا به هیڅکله دې هم سترګو ته نه ګورم. غوښتل مې چې لاړ شم کوم چا د شا له خوا نه په سر ووهلم او بېهوشه شوم چې سترګې مې خلاصې کړې نو لاسونه او پښې مې تړل شوي وو او فرهاد مخامخ راته ناست و. څو شېبو لپاره حیرانه شوم خو بیا مې په یاد شول چې څه شوي وو. فرهاد زما خواته راغی او ویې ویل فکر کوم ته هیڅ شرم نه لرې. ګنګس انداز مې ور وکتل بیا یې وویل په کلي کې وشرمېدې بیا هم له خپلو کارونو نه لاس نه اخلې؟ ما ورته ویل ختم شول. فرهاد راته ویل څه؟ ما ورته ویل آیات دې درته مبارک وي واقعا ډېره مینه در سره کوي. ستا لپاره یې حتی زه پرېښودلم. ما خلاص کړه اوس په خوشحالۍ خپل ژوند کوه زه نور در سره کار نه لرم. فرهاد راته څو شېبه ښه په ځیر ځیر وکتل بیا په کرار زما لاسونه خوشې کړل او ویې ویل خپه یې؟ ما ورته ویل نه ډېر خوشحاله یم. دا مې وویل او روان شوم. شپه وه کور ته ورسېدم سر مې ډېر درد کاوه ځکه زخمي شوی و. شپه ناوخته وه خو کور ته دننه شوم تیاریانې روانې وې.
زما او همیرا د واده بیخي له ژوند ستړی کړی وم. نور د هیڅ شي کیسه کې هم نه وم چې څه کیږي او څه نه. ناوخته وو خو هوسۍ او مور مې ویښ وو. آیات کله چې فرید راغی او دروازه یې خلاصه کړه او ډېر یې راته وویل چې له ما سره لاړه شه، خو نه ما داسې نه شوی کولی. زما د کورنۍ عزت راته اړین وو، دومره اړین چې حتی د مینې نه هم ورته تېرېدی شوم، ځکه دا غلطي ما کړې وه. دا انتخاب زما وو نه زما د پلار، ځکه پلار او مور مې رانه پوښتنه هم کړې وه. نو د دې لپاره چې ما بیړه کړې وه نو دا غلطي زما وه، او همدا غلطي به ما ټول عمر عذاب وجدان راکوي. ما فکر هم نه و کړی چې فرید ته د دومره په اسانۍ سره جواب ورکړم، خو نن مجبوره شوم چې په 2 ټکو کې جواب کړم. دومره مینه چې موږ له یو بل سره درلودله ما په 2 ټکو کې جواب کړه، ډېره راته سخته وه. کله چې فرید پوه شو چې زه ورسره نه ځم، زما سترګو ته یې وکتل چې همدې کتو کې زما سینه کې زړه ولړزېده، او د فرید دا حالت مې لیدلی نه شوی. غوښتل مې له پرېکړې نه شاته شم، ځکه ما نشو کولی له ځان سره خپله مینه یعنې فرید هم وځوروم او عذاب ورکړم. غوښتل مې چې خبرې وکړم. فرید د تلو په حال کې و چې له شا له خوا نه فرهاد ډېر سخت وواهه او فرید بېهوشه شو او له سر نه یې لکه دریاب وینې روانې شوې. ما چیغه کړه، غوښتل مې چې فرید خوا ته ورشم. پلار مې راته وویل چې مه ځه، او فرهاد ته یې وویل زویه دا دې څه وکړل؟ د دې پلار او کورنۍ ته به څه ځواب ورکوې؟ ها، د دې پلار زما ډېر ښه دوست دی، لږ خو دې د هغې لیاس کړی و که نه، اوس به پرې څه کوم؟ فرهاد د فرید سر وتړه او له ځان سره یې یووړ. هر څومره چیغې او شور مې وکړ، خو چا پرې نه ښودم چې د فرید خوا ته ورشم. دومره مې وژړل چې نور مې د ژړا په وجه سترګې سوځېدې او دید یې کمزوری شوی و. فکر مې کاوه چې د یعقوب علیه السلام په شان خپل یوسف پسې ړنده شوم، خو له لږ ساعت وروسته حالات مې لږ څه ښه شول. ناسته وم او حیرانه وم خپل قسمت ته. دا نو څه وشول؟ آخر به زما څه کیږي؟ زموږ انجام به څه کیږي؟ زه لا هم دې سوچونو کې وم چې پلار مې کوټې ته راغی او زما خوا کې کېناست او راته ویې ویل ښه نو څه غواړې؟ څه مې ونه ویل او خاموشي مې اختیار کړه. پلار مې راته وویل ما ویل چې فرید ښه هلک دی، دا خو په دې معنا نه ده چې ته پرې مینه شي. ما ورته وویل مګر پلاره تا نه وویلي چې مینه هیڅ شی نه مني؟ تا نه وویلي چې مینه انسان خود غرضه کوي؟ آیا تا نه وویلي چې مین د هیڅ چا پروا نه کوي؟ ها، پلار مې راته وویل هو ما ویلي وو، منم ما ویلي وو، خو لورې زه څه وکړم؟ زه خو ستا مجرم نه یم، ځکه ما چې ته فرهاد ته ورکولې هم ما و هم د مور درنه پوښتنه کړې وه. ما ورته ویل هو پلاره ته زما مجرم نه یې، ما خپله په ځان کړي. کاش مې تاسو ته ویلی چې وخت راکړي، کاش ما بیړه نه وای کړي. هغه رښتیا یې ویلي، بیړه د شیطان کار دی او د شیطان کار تل ناکامه وي. پلار مې راته وویل بس څه چې وشول هغه وشول لورې، یو څه درنه غواړم. خپل لاسونه سره جوړه کړل او ویې ویل لورې زما عزت مه خرابوه. هیله کوم لورې، یو مظلوم پلار په توګه زه درنه خپل د عزت سوال کوم. لورې ما ته زما عزت راکا. هیله کوم لورې تېره شه له فرید نه، تېره شه زما لپاره. هیله کوم زما لورې، زه درته سوال کوم او واده در کوم که ته د فرید نه تېره شوې نو هر څه چې رانه وغواړې در به یې کړم. خو لورې ته ما ته زما عزت راوبخه. د پلار خبرو داسې سوال غوښتلو په ما ډېره اغېزه وکړه او د پلار لاسونه مې ونیول. ما ورته ویل زه قسم در کوم زه به ستا عزت او ستا غیرت لپاره خپله مینه هم پرېږدم. زه به تېره شم، ژمنه در سره کوم. پلار مې زما سر ښکل کړ او ویې ویل مننه لورې. دا خبره یې وکړه او لاړو. زه پاتې شوم. توره کوټه، غم او ژړا، ځینې شیان یو بل سره وي ډېر ښه ښکاري. حتی غم کې توره تیاره، ژړا، ویر، دا ټول ډېر ښه ښکاري. واقعا هر شی خپله ښکلا لري. زما دردونو ښکلا درلودله. زما دردونه د فرید وو او بیا هم وایم زه له فرید سره مینه لرم، نو له درد سره هم مینه لرم. دا درد مینه وه او د هغې باره کې هر درد خوږ و، هره خبره ښکلې وه. زه په درد مینه وم او همداسې به پاتې شم، ځکه زما ټول عمر به نور درد وي او زه به له درد سره مینه کوم. فرهاد له کوره راووتلم. غوښتل مې چې خپلې بېګانۍ کړنې لپاره د ګل اغا کاکا نه بخښنه وغواړم. که څه هم لاس مې پرې و، درد یې لیونی کولم،
خو بیا هم مجبوره وم په همدې شپه کې روان شوم د هغوی د کور په لور. کله چې ورورسېدم حالات بیخي بل ډول وو. ترور ته مې سلام ورکړ او پوښتنه مې وکړه چې ولې داسې وېرېدلې. کله چې پوه شوم چې فرید دلته دی اعصاب مې خراب شول، وینه مې په جوش راغله. روان شوم د آیات کوټې په لوري. کله مې چې ولیدل هغوی دواړه ولاړ دي او سره خبرې کوي، نوره مې حوصله ختمه شوه. خپل کنټرول مې له لاسه ورکړ. په همغه خوښ شوي لاس لاړم، یوه غټه ډبره مې راواخیسته او ډېر کلک مې د فرید په سر ووهله. پوه شوم چې ډېر مې خوږ کړی، ځکه سر نه لکه دریاب وینې روانې شوې. ما چې تر اوسه میږي ته هم ازار نه و ورکړی، د دومره ظلم په لیدو ورخطا شوم. او کله چې ګل اغا کاکا راته وویل چې سر یې وتړم ښه به شي، لږ خوشحاله شوم. که نه ما فکر کوه لکه چې سړی مې مړ کړ، خو په اوږه مې کړ او روان شوم. بیا راته شیطان وویل ډېر یې ستا په حق کې ظلم کړی او ستا ښځې سره یې یارانې کړي. بیا ظالم شوم، سر مې ورته وتړ او غوښتل مې ښه کلکه سزا ورکړم. نو پښې او لاسونه مې هم ورته وتړل. ډېر ساعت پورې بېهوشه وو، شاید 1 یا 2 ساعته. کله چې په هوش راغی نو غوښتل مې داسې وځوروم لکه زه چې ځورولی وم. خو د فرید خبرو حیران کړم. کوم فرید چې دومره رسوایي وروسته هم د آیات نه لاس وانه خیسته، هغه فرید چې د آیات لپاره د ټولې دنیا سره جنګ کاوه. نن یې د پرېښودو خبرې کولې او راته ویې ویل آیات له ما سره مینه لري نه له فرید سره. مګر ما نشوی کولی چې باور وکړم، ځکه چې آیات هم ډېر جنګ کړی وو د فرید لپاره او هم فرید د آیات لپاره. خو نه پوهېدم آخر څه شوي وو. راته یې وویل چې زما لاسونه خلاص کړه. زه د لاسونو په خلاصولو شوم. ډېر مې په فرید زړه وسوځېده. کله مې چې د ده غمجنې څهرې ته کتل چې قسمت یې خراب دی، کله به مې چې د دې ښکلې ځواني ته کتل ډېر مې زړه دردېده. لاسونه مې ورته خلاص کړل او زغم مې ختم شو. ورته مې ویل خفه یې؟ فرید ترخه مسکا وکړه او ویې ویل نه، ډېر خوشحاله یم. روان شو. زړه مې په رښتیا هم د لومړي ځل لپاره سخت درد وکړ. فکر مې نارامه و، د وجدان عذاب ځورولم. خو خدای نه مې یو فرصت غوښته چې خپله کړنه جبران کړم. خو داسې نه کېده، ځکه زه هم په آیات مین وم. هم نه مې شوی کولی چې له ځان نه یې لرې کړم، نه مې شوی کولی چې د بل چا لپاره خپل ځان وځوروم. لاړم کور ته، خپلې کوټې ته راغلم، خو خوب نه راته. یو وخت و چې ویده شوی وم. کور خوند نه راکاوه. له کور نه ووتلم او په لار روان وم. غوښتل مې ګودر ته لاړ شم، ځکه هغه ځای ډېر ارامه و او اوس یې ښه وخت هم و، ځکه دې وخت کې نجونې هم نه راتلې چې هغوی به مازدیګر او سهار اوبه وړلې. د دې لپاره لاړم ګودر ته. هلته د ونو لاندې کېناستم او سوچونه مې وهل چې آیا زه خو به خودخواهي نه کوم. بیا مې له ځان سره ویل چې مینه کې چا خودخواهي راوسته. له همدې کشمکش کې وم چې د کوم چا د پښو اواز شو. پوه شوم چې حتما به کومه جنۍ راغلې وي او اوبه به وړي. نو همدې لپاره پاڅېدم. غوښتل مې لاړ شم او جنۍ خپلې اوبه یوسي. د تلو نیت مې وکړ. غوښتل مې چې روان شم چې جنۍ را باندې غږ وکړ صبر فرهاده. حیران شوم چې دا بلا څوک وي، حتی زما په نوم هم پوهیږي. شاته مې چې وکتل لا پسې حیران شوم. دا همغه جنۍ وه چې د فرید او آیات سره مې لیدلې وه. فکر کوم د فرید په نوم چې کومه جنۍ وه. ما ورته وویل ما ته مو غږ وکړ؟ همیرا وویل هو، تاسو ته. غوښتل مې یوه اړینه خبره درته وکړم. ما ورته وویل مهرباني. همیرا وویل هیله کوم زما خبرونه غلط مقصد وانه خلي. ما ورته وویل سمه ده، نه به یې اخلم، وایه خبره مو. همیرا وویل په الله یقین وکړه، له کومې ورځې نه مې چې لیدلی خوب نه لرم، آرام نه لرم. هر ساعت زه ستا باره کې سوچونه کوم. زما حالت بیخي بل ډول شوي. فرهاده، زړه مې هرې درزا سره ستا نوم اخلي. له لنډ سوچ وروسته مې ورته وویل مطلب دې څه دی؟ همیرا خپلې سترګې پټې کړې او ویې ویل زه له تا سره مینه لرم، زه په تا باندې مینه شوی یم. سترګې خلاصې کړې، اوښکې په رابهېدو شوې. ما ورته ویل ته دا هر څه ځکه کوې چې فرید له آیات سره مینه لري او ته له ما سره مینه وکړي. داسې غواړې له فرید نه قصد واخلې ها؟ له ژړا نه ډک اواز سره یې وویل په الله مې د قسم وي که زه له چا نه قصد اخلم. په خدای قسم چې مینه در سره لرم، زه له چا نه قصد نه اخلم. حیران وم چې څه ورته ووایم. ما ورته ویل ګوره ته پوهیږې چې زه ښځه لرم او ته هم د چا په نوم یې او نن سبا کې د نکاح ده، نو ولې داسې کوې ها؟
ما سره مینه مه کوه، زما د زړه پړي بل چا پسې شکېدلي. هیله کوم له ما سره مینه مه کوه. او هو ما کې داسې څه دي چې ته پرې مینه یې ها؟ ګوره فرید له ما نه ښکلی دی، ډاکټر دی، د هغې په شان ځواني هیڅوک په کلي کې نه لري او هره جنۍ غواړي چې د فرید په شان خاوند ولري. زما خبرې لا نه وې خلاصې چې هغې وویل نه مې د حسن او ښایست په کار دی، نه مې د حسن او ښایست په کار دی، زما مهربان او پاک زړه په کار دی. که په ښایست باندې مین شي حسن پرست یې یاره، که په زړګي باندې مین شوې بیا عاشق یې یاره. دا یې وویل او بیا یې پسې زیاته کړه دا زما وروستی خبره ده. زه به هېڅکله هم له فرید سره واده ونه کړم او زه به ستا انتظار کوم حتی تر مرګه پورې. روانه شوه. زه هم حیران وم چې آخر دا څه کیسه ده، خو دا جنۍ واقعا هم په ما مینه وه. خبرې خو هر څوک کولی شي، مګر دې ژړل هم، ځکه مې یقین وشو خدایا اوس څه وکړم، په 2 لارو کې بند پاتې شوم. را په یاد شول چې زه ولې له کوره راوتلم. بیا روان شوم آیات دوی کره. کله چې ورسېدم هغې کوټې ته لاړم چې دوی ټول پکې کېناستل. مور او پلار یې ناست وو. ما ته یې هرکلی وکړ. وروسته یې رانه د فرید پوښتنه وکړه. ما هم اطمینان ورکړ چې ښه دی. له ډېرو خبرو وروسته مې ترې بخښنه وغوښته او هغه هم مهربانه سړی و. وی ویل چې کومه خبره نه ده. خلاصه خبرو کې راته وویل زویا ته هم پوهېږي که نه چې څومره وخت تېرېږي هغومره ستونزې لویېږي. که ستا خوښه وي حیات زر تر زره واده کړه تر څو دا ستونزې ډېرې نه شي. ما ورته ویل هو کاکا جانا بیخي ښه خبره ده او دا نن او همدا ساعت به د واده نیټه هم معلومه کړو که دې خوښه وي. د حیات پلار راته وویل خبره خو دې ښه ده خو باید مشران راولېږي چې هغوی بیا ونه وایي چې زموږ په نه شتون کې واده نیټه ټاکلې. ما ورته ویل نه کاکا جانا موږ آماده یو او زه چې څه وایم پلار مې راسره مني بېغمه شئ. او زه هم له پوهنتون نه تقریبا 10 ورځې رخصت یم او اختر هم یو 3 ورځې دی، نو یو هفته پس به انشاءالله پروګرام برابر کړو. د حیات پلار راته وویل والا زه به څه ووایم، بیخي نیکه خبره ده. له لنډ مجلس وروسته مې رخصت ترې واخیسته او د کور په طرف روان شوم. له درد سره مینه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول 9مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.